ډیزاین تطبیق هر دا څه چې وینه بس د کابل کې پروژې کېږي هم د خپل انجینر صاحبانو کوي. کانکریټ ځان ته چې کېږي سیخانې ځان ته چې کېږي کارونه خو خیر نوره 90% که خیر سیمتاوي کار تمام شوی ده یو 10% کار پاتې هغه هم د سرپوښتنې سارې پاتې ده. څومره کورونه ټول نقشه کې تللي دي او هغه تخریب شوي دي. کانالونه اوس اکثره پروژې د ښاروالۍ چې تطبیق کېږي هرې پروژې ته نظر همغه ساحې ته کانال ډیزاین شوی ده. مومنې دي کار کېږي ټول ګرد و غبار دی والا ډېر دي 40 نفره دا اخته دي. که دا ټول ولس لاس په لاس شي یو بل سره همکاري وکړي نه به دا وطن به د بدبختۍ نه خلاص شي. د بخښونکي او مهربان آزاد په سپېڅلي نامه د درنو لیدونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. درنو لیدونکو نن موږ د آبادۍ او د پرمختګ یوې بلې ځانګړې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې نن موږ د کابل سیلو سیمې ته راغلي یو. دلته د سړک د پراخېدو او په نوي معیاري شکل باندې د جوړېدو یوه نوې پروژه پیل شوې ده. دا سړک له سیلو څخه پیلېږي او د شهید په څلورلارې باندې پای ته رسېږي. اوس وخت کې وګورئ د دې سړک ډېری چارې پای ته رسېدلي دي. هغه لومړنۍ چارې چې وي هغه بشپړې شوي دي. کوم چې د موانعو لرې کېدل وو همداشان د سړک پراخول وو د کورونو ویجاړول چې کله په نقشه کې راغلي وو هغه هم بشپړ شوي دي. او په اوس وخت کې که تاسې ګورئ دغه د ویالو یا د کانال د جوړېدو چارې روانې دي. ځینې ځای کې سیمتاوي پر مخ باندې روانه ده د هغې چارې روانې دي. ځینې هم قالب بندي ده او په بعضې ځای کې بیا هم د کانکریټ اچونې دغه چارې روانې دي. که وګورو د دې پروژې په 3 برخو کې فعلا کار جریان لري او زموږ هغه ورونه چې د دې پروژې انجینران دي کاري نیرو ده یا کاري پرسونل ده دوی عملا ډېر په جدي شکل باندې دغه خپل کارونه پر مخ باندې بیایي. موږ هم ورځو د دغه ورونو سره خبرې اترې کوو همداشان انجینر صاحبانو سره غږیږو همداشان د دې سیمې له اوسېدونکو سره خبرې اترې کوو. خپرونه تر پای وګورئ. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې ګورئ زه دلته په همدې پروژه کې ولاړ یم او دا سیمه چې ده دا د سیلو سیمه ده. د دې ځای څخه دا سړک پیلېږي او په شهید څلورلارې باندې پای ته رسېږي. له ما سره په څنګ کې د دې پروژې انجینر صاحب ولاړ دی. له دوی سره به د دې پروژې په تړاو باندې خبرې اترې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. انجینر صاحب ښه یاستئ؟ صحت مو بخیر. الله مو آباد لره خوشحاله اوسئ. انجینر صاحب محترم په لومړیو کې خپل ځان زموږ لیدونکو ته ور معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. احسان الله احسان یم د پروژې QC انجینر. ډېر ښه انجینر صاحب چې ګورو دلته خو تقریبا ډېر کارونه مخ ته تللي دي. هغه لومړني کارونه تقریبا چې خلاص دي. بله الحمدلله بس موږ د سټرکچر کارونه هم تقریبا 80% زیات خلاص دي. 90% ته رسېدلي دي او نور د سره په طبقاتو هم کار شروع ده. بس هر بخش کې موږ کار روان ده او د پروژې وخت هم 9 میاشتې ده. کوشش کوو چې بس د پروژه هم دغه کوم وخت چې موږ ټاکلی دی هغه نه مخکې تسلیم کړو. ډېر ښه. کله چې ډېره مننه. موږ چې کله هم راتللو د شهید له څلورلارې څخه هغې خوا نه نو تقریبا 3-4 ځایه کار جریان لري. یو هم دا نقطه ده چې فعلا هم دلته دغه د کانکریټ ریزي ده. څنګه کارونه مو څنګه روان دي؟ مهالویش به پوره کړی شي که نه؟ انشاءالله کارونه ښه روان دي. تقریبا دغه یو هفته کې موږ کار ډېر زیات مخته لاړی. د سټرکچر کارونه مخکې زه مې او ځینې کې موږ هغه خپل هغه وس پوره کار وکړو سټرکچر مخته یوړې او فعلا انشاءالله سټرکچر کار خلاص ده. په طبقاتو بله ساحه کې په طبقاتو کار شروع ده. سبګریډ هم واچول او سبګریډ خلاص دي سبیس دي کار ماشاءالله ښه روان ده. نو ډېر ښه. په دې پروژه کې څه موجود دي مثلا د ضمیمې په توګه د سړک سره په څنګ کې؟ دا سړک چې ټولې 1910 متره ده په 40 متر عرض باندې او 20 متر عرض باندې چې دغه دره او خپل د غاړې
کانال شامل ده خپل سړک شامل ده مطلب همدا هغه پکې شامل دي نو داسې یعنې یو سړک لپاره چې څه معیاري او بس سړک دپاره کوم ستندر معیاري هغه دي برخې دغه ټول دې شاملې دي. کانال لکه راته ووایې یو کانال په اوس وخت کې ډېر زیات ارزښت ورکول کېږي ځکه کابل کې چې کله هم ژمی شي ځینې وخت ستونزې را پیدا کېږي د سړک په منځ کې اوبه ډنډېږي ستونزې او مشکلات دي. کانال په اړه که راته ووایې کانال څومره معیاري دی څومره معیار هم په نظر کې نیولی بس کانالونه اوس اکثره پروژې د ښاروالۍ چې تطبیقېږي هرې پروژې ته نظر همغه ساحې ته کانال ډیزاین سوی ده او ډېر ښه په ستندر او په ښه شکل سره مطلب د هرې ساحې مطابق همغه څومره چې هلته یا د باران اوبه یا د بل ځای نه اوبه راځي همغه ته ډیزاین سوی او بس تطبیقېږي هر هغه پروژه کې مطلب چې دا یعنې ټولې پروژې یو ډول پروژې کې مطلب مخکې دا نه و کانال سیستم مطلب وی ډېر کم مطلب مشکلات و انشاءالله چې دا پروژې تطبیق سي دا مشکل به که 100% نه حلېږي خو هغه یو اندازه حل کېږي زیاتره. انجینر صاحب که دا راته ووایاست د دې سړک ډیزاین هم خپله کورنیو انجینر صاحبانو کړی دی خپله د افغانستان دی؟ بله واقعا بس هر ډیزاین تطبیق هر دا څه چې وینه بس دا کابل کې پروژې کېږي هم د خپل انجینر صاحبانو کوي. یعنې اړتیا نور نشته چې نور ځای نه موږ انجینر صاحبانو ته یا وړاندیز وکړو یا ووایي چې دغسې نقشه موږ ته جوړه کړي په کابل کې دغسې اړتیا ورته لرو ټول هر څه انشاءالله په کور دننه کېږي نو بله انشاءالله نه به همدا حقیقت خبره ده هر بخش کې بس موږ هغه لرو انجینر لرو په هر بخش کې انشاءالله هغه به کوي. تاسې خپله دلته همیشه هم دلته موجود یاستئ کار نه څار نه کوئ که نه نور انجینر صاحبان هم راځي؟ نور هم راځي زه خپله مې زه د کیفیت بخش کې مطلب کار په ښه ستندر شکل کومه چې موږ ته نقشه راکړې مشخصات دي د موږ مطابق موږ کار مخ وړو. یعنې ستونزه نه پیدا کېږي د معیار له نظره؟ نه انشاءالله نشته خو مشکل نشته. یو څه چې انجینر صاحب اکثره وخت چې موږ چېرته هم پروژو ته ځو یوه ستونزه وي چې دغه کورونه چې کله هم تخریبېږي په نقشه کې راځي ځینې خلک یو څه شکایتونه لري دلته څنګه د خلکو همکاري در سره کړې ده خلکو شکایت درلوده څه ستونزې خو موجودې نه وي؟ دا خو ښکاره خبره ده یو چا کور غورځېږي هغه لږ زر هغه کوي مطلب خو خبره دلته چې کوم کور غورځېږي هغه مخکې نه استملاک کېږي هغه ته د ځای د کوم آبادي چې شوې ده د ځای چې تثبیت ورته هغه ته رپی ورکول کېږي هغه نقشه مطلب هغه نه مخکې استملاک پروسه ختمېږي بیا تطبیق وخت کې بس کوم کورونه چې موږ ته نقشه کې مشخص دي هغه موږ ورځو خو داسې خاص مشکل نه و ځکه چې هغوی پوهېږي نقشه تطبیقېږي داسې مشکل خاص موږ سره نه و. یعنې په اوس وخت کې په ټوله کې وګورو انجینر صاحب ډېری ځایونو کې چې موږ لیدلي دي هغه هیوادوال چې شاوخوا سیمو کې د دغه ډول پروژو اوسېږي ډېری راځي او خپل انجینر صاحبانو سره همکاري هم کوي او راځي د مشران بیانو د سړک د کار ننداره هم کوي دلته هم همدا ډول ده که نه؟ بله حقیقت ده خپله هر څوک مطلب راځي د هغه کې ننداره کوي. دلته څومره کورونه په نقشه کې تللي دي څومره استملاک شوي وو او څومره کورونه ټول نقشه کې تللي دي او هغه تخریب شوي دي؟ تقریبا دلته خو موږ ته د هغه هم راکېږي چې کورونه هم راکېږي په متر مربع دغه کېږي خو اندازه نه ده معلوم خو دغه شول نو مطلب ډېرو اندازه کوم ځای کې چې هغه ورته هغه کړل تخریب کړل اوس مطلب مشکل حل دي مشکل نشته موږ سره. دا سړک د بیا رغونې یوه پروژه ده او که نوی رغول کېږي انجینر صاحب؟ خو دا سړک مخکې مړکې و اوس هم غټ سو هم ورته کانال ونیو مطلب هم بیا رغونه ده هم باید ځای لږ زر هغه سو پراخ سو. ډېر ښه که وګورو انجینر صاحب شاوخوا دلته ترافیکي زحام یا ګڼهګوڼه ډېره زیاته وي څه تغیر به دا سړک رامنځته کړي په دغه بیروبار کې سهولت به رامنځته شي او که نه؟ واقعا د حقیقت خبره ده سړک مخکې وړکې اوس غټ سو بل دلته بل ښار ده دا اوس موږ ډېر مشکل سره د ښار د رابطې مخ یو رابندیان دي نور مشکلات دي د برېښنا پیپونه دي د برسانې مطلب چې ښار کې پوره تطبیق کېږي طبعا مشکلات دي پکې د مشکلات هغه مشکل هم دي هغه هم حل کو مشکل حل کوم لکه دا د پروژې لږ د راخانې سره مخکې پروژه و بیا هم انشاءالله موږ کوشش کوو چې خپل وخت سره پروژه حل کړو. انجینر صاحب فقط یوه وروستۍ پوښتنه لایټینګ موضوع هم دلته څومره په نظر کې نیول لایټینګ به انشاءالله د سړک کې موجود وي؟ بله لایټینګ هر مطلب اوس د ښاروالۍ دغه ښه خاص هغه د خصوصیت دی چې هره پروژه کې لایټینګ سیستم مطلب چې هر ځای کې جوړېږي سړک په ستندر او معیاري شکل جوړېږي لیکن بیا نه چې ته پکې بیا پکې کار وکړې. بالکل انجینر صاحب که زموږ لیدونکو ته کوم پیغام ولري یا هم د دې سیمې اوسېدونکو ته کوم پیغام ولري زموږ کیمره ستاسې خدمت کې ده؟ پیغام خو دا چې مطلب که هر ساحه کې کوم هغه تطبیقېږي پروژه بس همغه د ځای خلک باید هغه سره همکار اوسي او بل وطن ته باید وطن ته
کار وکړو په ګډه باندې چې موږ وطن باندې وکړو څوک بد بالکل موږ او تاسو باید همدا وطن زیات منځ ګورو دا الله مبارک لاره ژوندي اوسئ. درنو لیدونکو تاسو د انجینر صاحب خبرې واورل. اوس وخت کې که تاسو وګورئ د دې پروژې هغه د تخریب چارې پای ته رسېدلې دي. کوم موانع چې موجود دي هغه له منځه تللي دي. اوس د سبګریډ کار دی هغه هم روان دی. ماشینونه عملاً لګیا دي. دغه کوم کانال چې دوی په نظر کې نیولی ده په دې باندې کار کوي او تقریبا قالب بندي او همداشان سیمتاوي چې ورته وایي دا هم تقریبا بشپړه شوې ده او اوس د کانکریټ اچونې چارې روانې. زه هم ورځم له دغه ورونو سره چې عملاً په دغه پروژه کې د سیمتاوي په برخه کې کار کوي له دوی سره هم خبرې اترې کوم. تاسو انځورونه ګورئ بیرته راګرځو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. لکه څنګه چې ګورئ عملاً دغه د کانکریټ اچونې چارې دلته روانې دي او زموږ دغه ورونه فعلا هم دلته مصروف دي. هغه قالبونه چې دلته تړل شوي دي په هغې کې کانکریټ اچي او همداشان یو ماشین دستګاه هم ورسره ده چې د هغې په وسیله باندې دوی هغه کوم معیار چې دی ورته ټاکل شوی دی او هغه د تخته کولو یا د کلکولو د سیمټو کومې چارې چې دي هغه هم په مخ باندې وړي. ما سره دغلته یو ډریور رور دی چې له دوی سره به زه یو څو خبرې اترې کوم چې دوی کارونه څنګه روان دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړې خیر ژوند دې په خیر تېرېږي. الله دې آباد لره خوشحاله اوسې. دا کانکریټ کوم ځای نه راوړې؟ دا خو موږ دغه د امریکا شرکت دلته یو هغه د سورای د دغه کې جوړې کاریګر لګیا دی بس موږ دلته را انتقالوو. د هغې ځای نه راوړې دلته؟ او دغلته دغه مخته چې کې یو هغه سورای جوړ کړی اډه یې جوړه کړې هغه چې کې جوړو بیا راوړو همدلته چې کومه ساحه کې د دوی کانکریټ هغه بس هغه ته موږ رسوو. څوک شته چې دغه کانکریټ یو وار هلته وګوري معاینه یې کړي چې دا صحیح دی د استفادې لپاره او که نه؟ دا خو د ورځې د موږ درې وارې څلور وار لابراتوار هلته ټیسټ اخلي د هر مکسر نه یو هغه سلب د هغه ډکوي ګوري بیا لابراتوار ته وړي دا هلته بیا چیک کېږي. دا خو داسې نه داسې راوړه په خپل بس غورځوی خو دا خو هر یو هغه خپل بخش کې خپل هغه لري که نه انجینر لري. اوس کانکریټ یې ځان ته چیکېږي سیخان یې ځان ته چیکېږي کالب یې ځان ته چیکېږي هر شی ځان ته اندازه چیکېږي. بیا چې کله خراب سي موږ خپله هم دغه هغه پسې شکایت ورته کوو انجینر ته وایي چې دا کانکریټ مسخه دی یا نری ده یا کلک ده یا سخت ده یا سیمټ کم اچولي موږ بیا ولو بیرته هلته مواد را اصلاح کوو بیرته راوړو دلته یې غورځوو. کله هم داسې شوي چې در باندې بیرته برګز شوي دا ټول مواد دلته موړي؟ موږ څو پیرې په خپله چې موږ دلته کله مواد واچو که نري وو بیا هم بیرته وړو هلته سیمټ ور زیاتوو راوړو یې هغه خپل کیفیت دی هغه لابراتوار یې بیرته سیخوو جوړوو یې بیرته راوړو دلته یې چیک کوو غورځوو یې. او موږ انشاءالله په خپله ما دا 15 کاله دا تجربه ده په دې شیانو کې لګیا یم. انشاءالله انجینرانو ته مې چې داسې زه خپله ورته جوړوم صحیح صورتیان چې دغه شی دغه شی به وي. خو بعضې وخته داسې چې شګه نرمه یا تازه یې راوړي هغه کې اوبه زیاتې شي که نه هغه بیا په خپله موږ ذاتي انجینران چې هغه چې دلته مواد وګورو بیا هغه ته بیرته وبویځو سیمټ ورته ور واچو هغه واچو هغه د لابراتوار په هغه باندې مطابق باندې بیرته هغه کانکریټ موږ جوړوو غورځوو. څو ملګري لګیا سي په دې برخه کې کار کوي چې دا فعلا چې تاسو کوم دغه مساله ده یا د کانکریټ لپاره کوم مواد چې دي راوړي څو نفره یاستئ په دې کې؟ په دې کې خو موږ هلته چې دي په کیمپ کې لګیا دي 8 نفره دي هغه د مکسر د ډکونو دي سره له لابراتوار هغه هم ناست دي هغه انجینر چې کوم نو مکسر جوړوي ناست دي هغه سره 10 نفره راځي او دلته د کالبکارانو خپله ډله ده د هغو تقریبا 8 نفره مې 6 نفره مې چې څومره زر کې هغومره نفر ورته زیاتوي کار په مخ وړي. کار نه مو راضي یاستئ که نه؟ شکر الحمدلله دغومره خپله نفقه ده په پوره کوی څوک و رزق ده والا بس لګیا یو. ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ. الله دې آباد لره. خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو تاسې د دغه ورور خبرې واورېدلې. زه هم غواړم چې دغلته کوم ورونه لګیا دي له هغوی سره هم یو څو خبرې وکړم چې دوی هم وګورو لګیا دي عملاً کار کوي او یو دستګاه ورسره ده چې زه خپله نوم نه پېژنم. ښه یاستئ وروره؟ صحت مو ښه دی؟ ته ښه یې کاکا صحت دې ښه ده؟ کراري ده خیر یې ژوند دې په خیر تېرېږي؟ کراري ده. څنګه مواد دې راوړل که نه؟ مواد یې راوړي دي کانکریټ دا تاسې راوړئ؟ دا شرکت لیږي مونږ دلته کار کوي. دلته دغه کار به تاسو په غاړه باندې دلته دغه کار چې کوئ؟ او دا کار مواد شرکت نوره کارګري مو په غاړه دی. څنګه دي کارونه هم څنګه روان دي؟ کارونه ښه روان دي مزاحمت زیات دی. څوک مزاحمت کوي؟ مزاحمت ولس همکاري نه کوي.
ولس نه څه غواړې ته؟ ولس نه دا غواړو چې موږ د کار ما کوي خو موږ ته د اوبه ما خوشي کوي ګندې ما جمع کوي سړی نر دی چې کور نه شای وبوسي په لختي کې غورځوي په کوڅه کې غورځوي موټر ګوره ځي ورځي مومنې د کار کېږي ټول ګرد و غبار دی هېڅ خپل وطن احساس نه لري دا خلک کنې اوس اسلامي امارات چې کوم کارونه کوي په خارج کې به دا شی کارونه نه وي که دا ټول ولس لاس په لاس شي یو بل سره همکاري وکړي نه به دا وطن به د بدبختۍ نه خلاص شي ښایي ګوري چې دا کار اوس کېږي که زه دلته موټر بوځم د خلکو ته معاملې کېږي همدا اوس ګوره څومره ګرد و غبار دی په ټول کابل کې بله لار نشته همدا یوه لار پاتې دی هلته ورته دغه د خطونه هم ورته اچول شوي دي چې دلته مه راځئ نو ټول خطونه چول شوي دي خو که داسې ټول افغانستان خلک په خپل اصول په قانون پوه شي د بدبختۍ به مان نه لوړي شي بدبختي چې دی همدا دی که کیله وخوري پستکی یې د سړک په سر غورځوي ښاروالي څه وکړي په 40 مترو کې یو ډرم ورته ایښی دی هغلته بیا هم د دوی ټوله غلطي مونږ خپله د ولس د هېچا نه هم ګیله نه لرو نه همکاري نشته دی نشته بالکل همکاري نشته مزاحمت دی ټول په دې نه حکومت رسیږي نه کارګر رسیږي نه ښاروالي رسیږي خپله ولس چې لاس په کار نشي دا کار نشونی دی نو ښاروالۍ خو دومره ظرفیت هم نه لري چې دومره کارمندان پیدا کړي چې هر سړي سر ته ودرېږي او هغه درته ووایي چې دا کار ته مه کوه اعلامیې اعلانات هر څه چې دوی ته څومره لارښوونې وشي بیا هم دوی همغه خپل کار کوي واقعیت هم دغه ډېره لویه ستونزه ده درنو لیدونکو تاسې زموږ د دغه مشر خبرې واورېدلې واقعیت هم داسې یو موضوع ته اشاره وکړله چې یو ډېره مهمه موضوع ده تر څو پورې چې موږ ټول هیوادوال له ښاروالۍ سره او له دغه ډول پروژو سره همکاره ونه اوسو هېڅکله هم دغه کارونه زموږ پر مخ باندې نشي تللی فقط دغه ورونو ته به د پیغام څه شي پیغام یې ټولو ته دا دی چې زه خپله ایران پاکستان عمان دوبۍ ډېرو کشورو کې مو وخت تېر کړی دی خو په دا ټول عرض کې چې دی خپله ولس کار کوي ولس اوس خو موږ وګرځېدو ټول هر ځایونه مو ولیدل ولس ته مو دا پیغام دی چې الله رضا دپاره د خپل ولس په خپله لاس په کار شو د خپل وطن خدمت وکړئ رنګوو یې ما جوړې کړئ آباد یې کړئ ښه حکومت راغلی همدا مکا دی چې دغې ښې مکې نه ښه استفاده وکړو ولس ته مې دا پیغام دی ډېره زیاته مننه خوشحاله ډېره مننه درنو لیدونکو کله هم چې موږ د دغسې موضوع سره مخامخ کېږو پروژو ته ځو دغه ورونه کله هم شکایت کوي نو بیا هغه وخت زموږ دغه موضوع ته فکر کېږي چې دلته واقعیت هم یو څه ستونزې شته ده او دغه ورونه چې دلته کار کوي او زحمت تېروي او یا هم ښاروالي راځي هر څومره چې زحمت تېروي بیا هم نتیجه نه لري او علت یې هم اوس چې کله ګورو د دغه خلکو له خولې اورو همدا ده چې زموږ خپله ښاریان هغه هېوادوال چې دغه شاوخوا سیمو کې اوسېږي دوی بشپړه همکاري نه کوي او دا هم ډېره لویه ستونزه ده زموږ هغه وګړي چې دلته اوسېږي دغه موضوعاتو ته ډېره جدي پاملرنه وکړي هر ځای وګورو پروژې روان دي کار روان دی خو بیا هم ځینې ستونزې شته ده او دغه ستونزې باید موږ او تاسې وګورو وپلټو پیدا یې کړو او د حل لاره وکړو تاسې انځورونه ګورئ دلته راځئ درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ لکه څنګه چې ګورئ فعلا زموږ دغه ورونه لګیا دي د سیمتاوۍ دغه چارې دلته پر مخ باندې وړي او دوی هم که وګورئ دغه برخه نو بیا د کانال برخه ده چې یو څه کار یې مخ ته تللی دی اوس هم دوی عملا لګیا دي خپل کارونه پر مخ باندې وړي همداشان د قالب بندۍ برخه که وګورئ هم وړاندې ځینې ورونه بیا د قالب بندۍ کار مخ ته وړي زه له دغه ورو سره یو څو خبرې کوم او ترېنه پوښتم چې کارونه یې څنګه روان دي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې استاد ښه جوړ بخیر شکر ژوند دې په خیر تېرېږي شکر الحمدلله الله تاسو څنګه یې ښه الله دې آباد لره خوشحاله اوسې څه کوې شي باندې مصروفه یې والا دلته خو کار باندې مصروفه یو کار د سیمتاوۍ کار مخې ته وړو څومره وخت دې پروژه کې لګیا یې یاره 2 میاشتې کېږي صرف همدا د سیمتاوۍ برخه تاسې دې برخه کار کوئ صرف همدا د سیمتاوۍ برخه کې کار کوم څو ملګري یاستئ
دلته خو ملګري یاره یو 15 نفره سیمتاوان یو. 15 نفره. کورونه دلته کابل کې دي که نه بل ولایت نه راغلی؟ کور مې زما کور خو پخپله دلته کابل کې ده، یم د پکتیا او درې څلور نفره د لغمان را رسېدلي لغمانیان دي او دلته کې بس کار کوو لګیا یو. کارونه مو بیا څنګه دي؟ خوشحاله دې نه یاستئ؟ راضي یاستئ کار نه مو که نه؟ والله شکر ده الحمدلله اوسه پورې خوشحال یې، څه مشکل پکې نشته دی. څومره کارونه پاتې دي له خیره سره؟ کارونه خو د خیره نوره 90% که خیر یې د سیمتاوي کار تمام شوی ده، یو 10% کار یې پاتې، هغه هم د سرپوښونې ایسار یې پاتې ده. انجینر صاحبان هم کار ګوري راځي دلته که نه؟ او انجینران د شروالۍ د خوا هم راځي، حیاتي کې راځي کار ګوري او د شرکت انجینران په خپل هم ګرځي کار باندې کار ګوري. یعنې راضي یاستئ په کل کې د کار نه؟ کور کې د کار نه راځي کار ګوري کار چیک کوي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو تاسې کتلی شئ چې دغلته ورونه زموږ عملاً اوس هم دا کار کوي. که چېرته وګورو دغه سیخان چې فعلاً تاسې یې ګورئ دا ډېری چې دي بیا د خپله د هېواد د داخلي تولیدات دي چې د صنعت په برخه کې له نیکه مرغه چې د افغانستان په داخل کې اوس ډېر زیات کار شوی دی او ډېری کارونه مخته تللي دي. انشاءالله چې له دې وروسته به موږ دې ته نه اړ کېږو چې له نورو هېوادونو څخه دغه ډول سیخان او همداشان لومړني مواد چې موږ په پروژو کې کاروو هغوی ته اړتیا پیدا کړو، له نورو هېوادونو څخه راوارد کړو دلته هېواد ته راوړو. دغه ورور سره به هم یو څو خبرې وکړم بیا به خپلو خبرو ته. السلام علیکم. وروره ښې کراري ده؟ صحت دې ښه ده؟ کراري ده؟ په خیر خو یې؟ بخیر. ستاسې نوم؟ زرجان. زرجان. کابل ولایت یې؟ نه له پکتیا ولایت، ځاځیاریوب ولسوالۍ. ځاځیاریوب. دلته د کار لپاره راغلی که کور دی دلته دی؟ نه دلته کار دپاره راغلی، کار کوي. د شرکت سره کار کوي؟ نه ټیکادار سره کار کوي. ټیکادار سره تاسې دا کار په ټیکه نیولی بیا تاسې له هغوی سره کار کوي؟ ټیکه ده. ته خپله قالب بندي کې که سیمتاوي؟ نه زه شاګرد یم. شاګرد یې؟ شاګرد. څومره وخت کېږي مصروف یې؟ یاره 3 میاشتې کېږي تقریبا. څنګه ټیکادار رویه در سره څنګه ده؟ ټیکاداران اکثر وخت ډېر زیات جدي نه وي؟ نه ښه ده، موږ سره ښه ده، ګزاره کوي. خوشحاله یاستئ ترې؟ ته خوشحاله یم. تاسې څومره ویل څومره وخت دلته کار کوئ؟ څومره وخت کېږي؟ ما تقریبا 3 میاشتې کېږي. 3 میاشتې. څومره کار له خیره نور پاتې دی؟ یاره کار به ځم یو 10% پاتې 15%. په وخت درته دا مواد را رسوي که نه؟ هر څه په وخت رسېږي. صحیح. داسې خو نه چې یو ورځ تاسې ورته ووایئ چې زموږ دغه سیخ کم شوی دی، سیخ راوړئ هغه یو میاشت وروسته درته دا شیان راورسوي؟ نه رسېږي، هر څه ښه صحیح ټیټ رسېږي. خوشحاله یاستئ؟ راضي یاستئ؟ بیخي ترې راضي یم. مخکې دې چېرې کار کړی داسې پروژو کې که نه دا اول ځل دی؟ نه اول ځل مې دلته کار. پخوا بېکاره وي که څنګه؟ بېکاره. اوس نو دغه ده چې دغسې پروژې چې دلته موږ د کابل په داخل کې ګورو ډېری زموږ دغسې ورونه لکه تاسې غوندې چې د نور ولایتونو نه راځي هغوی هم نو له خیره سره په کار کېږي ورسره. څنګه دلته په هېواد کې داخل کې چې کار ته پیدا کېږي څومره خوشحاله یاستئ؟ ډېر خوشحاله یو. باید موږ ته چې افغانستان کې کار پیدا کېږي باید خارج ته لاړ نه شو، باید ټول ځوانان هم دلته مصروفه شي، کار ورته پیدا شي. ډېر زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. الله دې اباد. ژوندی دی. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو تاسې دغه ورور خبرې واورېده. دلته یو کاریګر نه دی، دلته ډېری زموږ هغه ورونه چې په تېر کې کار نه درلوده، بېکاره وو. دغه ډول پروژو کې چې وګورو اکثره زموږ هغه هېوادوال چې بېکاره وو په کار شوي دي او له نیکه مرغه چې د کار زمینه هم دلته برابره شوې ده. یو دا نه ده چې د هېواد په آبادۍ کې دغه خلک ونډه اخلي، بلکې هغه ستونزې چې پخوا یې درلودلې هغه هم تر ډېره حده پورې حل کېږي دلته او موږ هم دغه کارونو ته چې فعلاً د کابل په داخل کې جریان لري په نیکه سترګه ورته ګورو، قدردانۍ کوو او خدای تعالی دې وکړي چې نور هم دغه ډول پروژې زیاتې شي او زموږ هېوادوال په دغه پروژو کې خپله عملاً کار وکړي تر څو پورې دوی هم وکولی شي چې هغه کورنۍ ستونزې ورسره حل کړي او بل د آبادۍ په برخه کې هم دوی ونډه واخلي. درنو لیدونکو زموږ دغه خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې هغې چې زه امین الحق النس تاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.